سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. زیاتره ملګري چې کله ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډوي نو دوی د ویډیو په غلط ډول اپلوډوي. راځم تاسو ته نن د دې ویډیو د اپلوډولو صحیح طریقه ښایم. تاسو په ټیک ټاک کې څنګه نو دلته تاسو ډېری وخت رسما د پلس آیکن نه ویډیو اپلوډوئ، نو دغه څخه ویډیو ما اپلوډوئ. ځکه یې ما اپلوډوئ چې دغه ویډیو څنګه کیږي، نه ډېر ویوز اخلي او نه فار یو ته ځي. تاسو به راشئ پاس سرچ ته، سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ کریټر سایټ انسایډ. ښه تاسو وګورئ لاندې ما مخکې څنګه دی لیکلی مې دی، نو زه دلته یوازې په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ نو دلته ماته یو سایډ راخلاصېږي په ټیک ټاک کې. تاسو یې ګورئ، هغې کې تاسو ته یو سیټینګ ښایم، نو د هغې په ذریعه به تاسو څنګه کوئ خپل ویډیوګانې به اپلوډوئ. تاسو لاندې وګورئ لکه دغه انسپایریشن فور یور نیکسټ پوسټ څنګه دی، یا ویو د پاس سی وټ ټیک ټاک یوزرز آر سرچینګ فور اینډ ګیټ انسپایرډ ټو کریټ. د پاس وګورئ، د پاس برخه د ویو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ټوله هغه برخه درکړي کوم چې نن سبا په ټرینډ کې وي په ټیک ټاک کې. نو تاسو به څنګه وکړئ هغه به تاسو وګورئ. دلته پاس وګورئ 0 میلیون ویوز وایرل ویډیو څنګه دی، دا 1000 میلیون. نو دلته تاسو د پاس ګراف ګورئ، دا ګراف که ښکته لاړ شوی و نو په دې باندې ویډیو تاسو ما اپلوډوئ. که پورته کوم ګراف لاړ شوی و نو تاسو څنګه وکړئ په دې باندې بیا ویډیو اپلوډ کړئ. تاسو وګورئ لکه دغه پورته لاړ شوی دی. ښه دلته زه راځم کریټ باندې کلیک کوم، په دې کې ویډیو زه څنګه کوم اپلوډوم. دلته پروفایل ته راځم، دلته راځم ویډیو مثلا راخلم، دا ویډیو مې راواخیسته، دلته باندې کلیک کوم. دلته مقصد داسې وایرل ویډیو ان فریز مای اکاونټ، که چېرته مو اکاونټ ته ډېرې ویډیوګانې ډېر وخت نه وي چې نو ان فریز اکاونټ ورسره لیکئ. نو په دې ډول دغه لوکیشن ورکړئ خپل، هغې وروسته دا سیټینګونه چې خلاص شي مور آپشن ته راشئ، کمنټ ورته خلاص کړئ او همداشان راشئ دلته لاندې راشئ دلته الاو های کوالټي دا به ستاسو آف وي، دا ورته خلاصه کړئ. بس دا نور د بند وي کوم چې خلاص و د همدغه زما سیټینګ په ډول یې برابر کړئ. بس همدغه برخه څنګه کړئ پوسټ کړئ. په دې سره به ستاسو ویډیو څنګه شي په ټیک ټاک کې وار په وار به ویوز زیاتوي او اخر به ستاسو ویډیوګانې وایرل شي.